أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ربي لا أشرك به شيئا ټولو ښاغلو پښتنو وروڼو ستړي مشئ. السلام علیکم. ښاغلو، دا دنیا دا نړۍ د الله تعالی ملک دی. په دې کې میشته ټول انسانان، که د هغوی د هر قوم، د هر ژبې، د هر نسل، د هر رنګ، د هر کسب سره تعلق وي، د انسانیت له اړخه د الله تعالی یو شان مخلوق دی. قومونه، قبیلې دا د الله تعالی د دې ملک ادارې دي. څنګه چې یو ملک جوړ شي او د هغه ملک چې دی نو بیا خپل خلک په تقسیم کې، په قومونو، په ادارو کې، د ادارو په څانګو کې، دغه شانتې الله تعالی دا نړۍ جوړه کا، دا د الله تعالی ملک دی. دې کې چې کوم انسانان دي الله تعالی د یو مور پلاره پیدا کړل، بیا تقسیم کړل په قومونو، قبیلو کې، او دا ادارتي نظام یې وله ورکو. ژبه ښکارا د دې قومونو پیژنګلو ده. څنګه چې د ادارو په دې دغه که تاسو د دنیا د ادارې وګورئ نو د هغې خپل یو شناختي کارډ وي. د هر ادارې د کس سره به یو کارډ خامخا وي. دا ژبه زموږ شناختي کارډ دی. د هرې ادارې به یو وردي وي. زموږ دا جامه دا زموږ وردي ده. او دا یاد ساتئ، ګورئ چې دا ادارتي نظام چې دی دا یوازې په موږ انسانانو کې الله تعالی نه دی اچولی. دا ادارتي نظام چې دی، که تاسو د عوام مارغان وګورئ، که تاسو د اوبو ځناور وګورئ، که تاسو د ځمکې ځناور وګورئ، دا مارغان وګورئ، که دا کارغه دی او دا کونتره ده، دا دواړه مارغان دي، خو د دوی ژبه بدله ده، د دوی تر دې جامه بدله ده، د دوی کړه وړه بدل دي. د دوی چې الله تعالی څه دپاره پیدا کړي دي هغه کار ترې اخلي. دا نظام، دا ادارتي نظام چې دی ګوره یوازې په موږ انسانانو کې الله تعالی نه دی اچولی. دا د کائنات په هر مخلوق کې دی دا ادارتي نظام. هر قوم ته به که هغه د هوا مارغه دي که نه، مارغان دي، هغوی کې وګورئ دا هر قوم به خپله ژبه وي، د هغوی به خپله جامه وي، د هغوی به خپلې قبیلې وي، د هغوی به خپله وینه وي، خپل رګ وي، خپل ډینې به وي. همدغه شانتې ما ځکه ووایي چې دا نړۍ د الله تعالی ملک دی او په دې کې میشته ټول انسانان، که د هغوی د هر قوم، هر ژبې، هر دغه سره تعلق دی، هر کسب سره تعلق دی، په د انسانیت له اړخه د الله تعالی یو شان مخلوق دی. نو د انسانیت له اړخه مونږ ګورې قطعا په چا کې هیڅ قسمه فرق نه کوو. بیا چې کله د ادارتي نظام خبر راشي نو قومونه دا الله تعالی جوړ کړي دي. وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. الله تعالی په خپل په قرآن کې فرمایي چې ما دا قومونه، قبیلې د پیژنګلو دپاره پیدا کړي دي. یاد ساتئ، ګورئ مذهب نه، ملک نه، نور څه نه، پیژنګلو دپاره څه دی؟ قوم دی، قبیله ده. دا د قرآن حکم دی. ګورئ محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث یو دغه به ته بیان کوم چې که چا د خپل نسب نه انکار وکړو هغه ملغون دی، لعنتي دی. لږ سوچ وکړئ دې سیز ته. موږ ته قرآن وایي چې ستاسو پیژنګلو څه ده؟ ستاسو قوم دی. اوس زموږ قوم چې دی د دې پیژنګلو څه ده؟ زموږ د قوم ژبه دا زموږ د قوم پیژنګلو ده. که زموږ نه دا ژبه ورکه شوه نو موږ له چې کوم پیژنګلو الله تعالی راکړې ده دا به زموږ نه ورکه شي. زموږ د دې قوم کور، زموږ د ملګري خبرو وکړه، دا پښتنه خاوره، دا مونه د ترباسي نه دا خاوره چې ده دا د پښتون قوم د برخې کور دی. دا د پښتون قوم شاملات دي. تاسو په دې کلي کې خپل د کلي اوسېدونکي خلک چې دي هغه په خپل کور لري، خپل پټي به لري، خو بعضې برخه به شاملات هم وي. دغه شان دامونه تر عباسی نه دا خاوره چې دا د پښتون قوم شاملات دي.
یاد ساتئ په دې خاوره اولنې حق د پښتو پښتون دی دا د نړیوال دستور په مطابق ولې دا حق دی تر څو چې یو جوګه پښتون ځوان هم بې روزګاره وي دلته کې په دې پښتنه خاوره د بل قوم د غړي د ځوان د حق نشته دی چې هغه د دې په دې خاوره باندې د یو جوګه پښتون ځوان حق وخوري مونږه په پنجاب د پنجابیانو حق منو مونږ په سند د سندیانو اولنې حق منو مونږ د بلوچو په خاوره د بلوچو اولنې حق منو مونږ دغه شان د نورو قومونو کا ازبک دي تاجک دي که نور خلک دي د هغوی په خاوره د هغوی اولنې حق منو پښتنه خاوره د پښتون قوم برخه ده په دې اولنې حق د پښتون قوم دی مونږ داسې نه وایو چې را مونږ به د یو ملک خلاف را پاسو مونږ به زموږ باره کې زما په خیال چې داسې د خلکو دا سوچ را ښکاره شوی دی چې را دی جوړې پته نه لګي څه ملکونو پسې راغستې ده هېڅ کله نه داسې هېڅ خبره نشته دی مونږ د چا په خاوره خپل حق نه غواړو د خپلې ژبې حق نه غواړو دا نړیوال دستور دی ګورئ دا عالمي دستور دی چې په پښتنه خاوره به اولنی حق د پښتو او پښتون وي دا بل لازم چې دی دا ترسره کول غواړي وجه څه ده وجه دا ده که چېرته زما په خاوره زما د ځوان اولنی حق ني زما اولنی حق ني زما د ژبې اولنی حق ني زما ځوان په عربو کې لګیا دی د نورو نوکري کوي تاسو چېرته دلته عربي وکتو چې هغه نوکري کوي نه زموږ وسایل څومره دي زما ځوان چې دی هغه چې دی په نورو ملکونو کې لګیا دی د خلکو چاکري کوي نوکري کوي خو زما په خپله خاوره زما د ځوان بد حال دی بل سړی تاسو لاړ شئ وګورئ په دې پېښور دفترونو کې وګرځئ نو تاسو به وګورئ چې غیر پښتانه په مختلف نومونو ګورئ هغه د پښتنو ځوانانو په حق باندې ناست دي دا یو ظلم دی دا یو عالمي ظلم دی ګورئ تاسو په دې پېښور کې وګورئ پېښور کې به تاسو که چېرته شناختکار دفتر ته تللی یو هندکې به تاسو ته وایي چې یاره ته خو د پېښور نه ته خو پښتون مطلب دا خاوره چې دی دا د پښتنو نه ده حالانکې د شیخ ملي د ویش په مطابق وره چې هغه به په هغې مغولو ټاپه لګولې ده په هغې باندې چې دی نو دغه انګریزانو ټاپه لګولې ده چې دا صحیح دي چې دا خاوره چې دی دا د پښتون قوم ده نو لازم ده چې د پښتون قوم د نو د دې په وسایلو د دې په نوکرو د دې په هر څه اولنی حق د پښتون ځوان دی د پښتونو دی اوس دلته ماته ویل کېږي چې ته به شناختکار جوړې نو ته خو ماته د دې ځینې ماته څه وایي هندی ماته وایي هغه پخپله ته وګورئ هند کو هغه پخپله وایي زه هندی یم او ماته وایي ته د دې ځینې زما په خاوره زما پښتون ته خلک وایي چې یاره ته خو د دې خاورې نه دا چا کړي دي دا زمونږ ناپوهۍ کړي دي او زمونږ هغه په خپلو وسایلو په خپل اولني حق سترګې پټولو کړي دي دا شر نه دی دا غداري نه ده دا جرم نه دی ستاسو حق دی او ستاسو پکار دی چې باغې باندې اولنې اختیار وي اولنې حق ستاسو پکار دی مونږ چرې دا نه دی ویلي چې یاره مونږ چېرته څه جنګ راوړی ده نه یو حق دی دا حق چې دی په تاسو لاړ شئ وګورئ په عربو کې وګورئ د اسلام یو مرکز دی خو هلته وګورئ چې اولنې په هغه خاوره باندې اولنې حق د چا دی د عربي دی او که د بل چا هلته کې چې کوم وسایل دي هلته کې چې کومې سرکاري چوکۍ دي په هغې اولنی حق د چا دی لازم ده چې د عربي دی که تاسو دغه شانتې چې دا ځان ته د انسانیت یو لوی غرونه وایي دا نړیوال ملکونه دا یورپي ملکونه دغلته تاسو وګورئ چې هلته کې د هغوی په ملکونو کې د اولنی حق د چا دی او د چا د ژبې دی که تاسو غواړئ چې د خپل راتلونکي نسل ژوند ښه کوي د هسکې غړۍ ژوند وله ورکوي په نړۍ کې د هسکې غړۍ تاریخ را ژوندی کوي نو د خپل د اولیني حق وپېژني او د هغې دپاره راپاڅئ
ستاسو ډېره ډېره مننه. الله مو فال لره. مننه.